د احمد شاه مسعود زوی تازه څه ویلي، څه یې کړي او ولې خلک ورته غوسه دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د تنظیمي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کابل کې د 108 نیټې په مناسبت غونډه ترسره کړې. د معلوماتو له مخې احمد مسعود پلان درلود چې دغه غونډه د لوی جرګې په تالار کې ترسره کړي، خو د افغانستان حکومت اجازه نه ده ورکړې. په هر حال د احمد مسعود په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملي سرود په ځای ګوندي سندره غږول شوې. دغه راز د افغانستان د ملي بیرغ پر ځای د جمعیت ګوند بیرغونه رپول کېدل. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د احمد مسعود دغه کار ملي سرود او ملي بیرغ ته سپکاوی بللی او د هغه دغه کړنې غندلې. په هر حال دغه غونډه کې احمد مسعود په خپلو خبرو کې وویل که چېرته طرفونه په دې باور وي چې د افغانستان روان حالات نظامي حل لاره لري، نو دوی هم جګړې ته چمتووالی لري. دغه راز ویلي دي چې د سولې او د شریک حکومت ملاتړ کوي، خو که نه کېږي نظامي چمتووالی هم لري. په هر حال د نوموړي دغه کړنو څرګندونو ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو ځینې خلک وایي چې د نوموړي دا کار باید دومره جدي ونه نیول شي او احمد مسعود دومره سړی نه ده چې په خبرو دې بحث وشي. خو ځینې وایي چې دا مسله جدي ده، نن چې ملي سرود او ملي بیرغ نه مني، سبا خو بیا نور څه هم نه مني. خلک وایي احمد مسعود په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې تخم وشینده چې هېڅ افغان دغه څه نه غواړي، خو افسوس په هغه خلکو چې پخوا یې پلرونو د دوی د پلرونو لپاره قرباني ورکوله او اوس دوی د زامنو لپاره د زنده‌باد او مرده‌باد چغې وهي. مثلا د حکمتیار زوی ته، د رباني زوی او اوس د احمد شاه مسعود زوی ته. خلک وایي نننۍ مسله کوم عادي خبره نه ده، باید وغندل شي او په راتلونکي کې د دا ډول کړنو مخه ونیول شي. خلک وایي که داسې څه ونه شي، سبا به بیا له ده هم ښامار جوړ وي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو بخښنه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.